بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو سلامونه، خدای مو راوله. نن موږ د دلاغا سالارزي په کور کې ناست یو. راغلمه چې دغه اول واخلمه او ښه کوټه یې جوړه کړې ده، افغاني کوټه ده، توشکې دي، نو هماسې وچه میوه ده او چای دي. نو غوښتل مې ورسره قصې وکړم چې خپل ژوند په اړه تاسو ته معلومات درکړي. دلاغا سالارزي یو کال کېږي امریکې ته راغلی دی او د تخلیه په پروسه کې دلته راغی او دلته اوکلاهوما کې ژوند پیل کړ. دا به موږ ته ووایي چې ژوند یې څنګه و، په اوله ورځو کې څه ستونزې درلودې، اوس څومره خوشحاله دی او ستونزې یې څنګه رفع شوې او خلکو ته یې مشوره څه ده. نو ستړی مه شې دلاغا خان. خیر اوسې ډاکټر صاحب محترمه، جوړ خیر تازه په خیر راغلی. ښې خیر ده، تشکر. صحت دې برابر ته راته ووایه چې په اولو ورځو کې ټولو ستونزې درلودې، نو ستونزې دې څنګه وې او ژوند څنګه و په اولو ورځو کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله اوله کې لږ څه مشکلات و چې موږ نابلده مو ډاکټر صاحب محترمه، او مثال د خبرې موټر هم نه لرو، لایسنس هم نه لرو، کاروبار هم نه لرو، دلته نابلده مو. د یو کال په دغه کې موږ راغلو دلته، خو زه هغې سره اوس موږ بلد شولو. ان شاء الله ژوند اوس ډېر ښایسته روان دی. هغه موټر لایسنس هم اخیستی دی، موټر هم اخیستی دی، کاروبار له هم ځو. یو کمپنۍ کې زه وظیفه لرم، ډېره ښایسته کمپنۍ ده. غواړم چې دا نور ملګري هم کمپنۍ ته لاړ شي او کمپنۍ کې وظیفه ځان له واخلي. ښه ده، د کمپنۍ د باندې به راستو. اول په دې خبرې وکړو چې رښتیا اولو کې ستونزه دا چې موټر نه لري سړی، لایسنس نه لري، موټر چلولو اجازه نه لري او د کار اجازه نه لري. دا ستونزې ورځ په ورځ حل شوې. موټر دې اوس ماشاءالله پیدا کړ، ښه موټر ولرې. بالکل ښه موټر لرم ډاکټر صاحب محترم، او بس لایسنس مې هم اخیستی دی او ژوند مې هم ډېر ښه برابر دی. کور هم هغه د کور شته، لوکس کور دی، کور مې انشاءالله توشکې را پیدا کړي دي. بالکل همداسې دی ډاکټر صاحب، توشکې مې هم را پیدا کړي دي، زه هغه افغاني دغه مې همدلته برابر کړی دی امریکا کې. نو ورته خوشحاله یې، وچه میوه دې هم را پیدا کړې؟ ډېر زیات خوشحاله یم، په خپل ژوند باندې خوشحاله یم. اوله کې خو لږ تخلیه کې موږ لږ دغه ونو، اوس انشاءالله چې دلته خوشحاله یم. اوله کې چې راغلو خفه وو، خو زه خو اوس خوشحاله یم انشاءالله. او تبریکي به درکړم، یو نوی ماشوم هم لرې. ډېره مننه، خیر اوسې، کور ودان او نوی ماشوم هم لرم. نو دا ژوند بیخي مکمل شه. کور دې ودان.